اللہ وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کے زبتاسو یاد ساتم. یو کافر بخپل بت تلگیو عبادت پہ کو داغ بت نو میں لات و لات قرآن شریف کے مرضی لات و منات و عزا نو لات داغ بدو نو دی لگیا دے غخپل بت عبادت کوي یا لاتو یا اللہ تو یا اللہ تو آغا بت یادی اے زما لاتا خدایا سترگی ورلے سترگی ورلے نخلی خطا شوا دا یا اللہ تو پدے یا اللہ ہوئے انسان دے خلی خطا کی یا اللہ تو او چسترگی ورلے یا اللہ نو فوراً اللہ آواز ورکی لبیک یا عبدی اے بندہ حاضر امسوے فرشتے اللہ توئی وی خدا دا خطا تا آواز نکی خلی خطا شوا سترگی پٹے شوے دی خودی بودتا چگا وی خلی خطا شوے اللہ پدستانو واغش اللہ سوئی وی بے شک ما تا پتہ رچی دیو دشو خلی خطا شوا او پا غلطے زمانم دا خلی نو خط لیکن دی اغخپل خدای تا لگیا دی چگی وی اغاواز نور کئی نو چی ما تا چگوا لو زم آواز ورنکم نو پا ماو دا دا پا دی خدای کسا فرق شو دا دا پا خدای و پا ما کی فرق دا دی چی دی با دی اخپل خدای تا چگوی اب جواب نور کئی او ما کی فرق دا چی ما تا چگوی دا با جواب ورکو دا اخپل خدای تا کدی چگوی فیدہ نشی ورکولے دا ضرر نے نشی بچ کولے او چی ما تا چگوی فرق دا دی چی دا فیدم ورکولے شم دا ضرر نے بچ کولے شم لبیک یا عبدی اے بندہ حاضر معایا سوے قدرت الہی تا گورت دقت وقت کی دا اللہ کا آواز دری سڑی دی وقت تا رو رسید ایک وقت تا رو رسید راویش شو خوب دوت بس سوچ کے پریوت اللہ زدہ چھے عبادت کم دا خو پغلتے افسانم زما دا خلین اوت ما خو لات یادو دا خپل خدای میں یادو او پغلتے استانم دا خلین اوورید نو خدایت پغلتیم دمرم ما تا بیداری چی فوراً ما تا لبیک حاضرم پغلتے منو مستاد خلین اوت او خدای بیام تا ما تا متوجہ او زما آواز اوری اگا بوتی اچت کا ازمکی لیراو براو ویش پیتاو یا کالم در تا چغی والی پا ویخ تاق وارو جواب را نکر شپیتاو یا کالم در نغختناو کلا اس پخران لی او اینن پا غلطے که دخپل رب نم زما دخلی نوود وی دا آغی عرش نا آواز را کئی او زیورم پتاو لگی دا چلوی خودشتا او اغا یو دی او دا خیر او دا شر بالک دی خیر ورکولیش شر دفکولیش خدای پاک مسلمان نو دا انسان آرزو و تمنا چکل انسان اللہ تا آواز کئی نو خدای ہر دے موجود دے خدای پاک ستا آواز اوری خدای ستا تمنا پورا کولش او اللہ وی فذکرونی ما یاد کے اذکرکم زبتاسو یاد کم نو مسلمان لپکا دی پا یو گڑے اللہ یاد کی او خدای پاک دا چا دا عبادت نا شکری نکئی دا اللہ پا نمونو کی اونم دی شکور و توی شکور یا شاکرم راغلی دے او شکورم راغلی دے دا طالبان پا مونگ سوال کئی چی دا دی مانا خود شکریه ندا شاکر او شکور خدا مانا چی خود پاک شکریه ادا کئی نو شکریه خو آغا سوک ادا کئی چا سر چی خیگڑاو کی نو خدای سر خو نسو خیگڑا کولی چی اونا خدای دا چا خیگڑی دا محتاج مونگ وایونا دا شکور او دا شاکر مانا قدردان دے سوک چی دا چا دا نعمت قدرو کی اغتا قدردان میلکوی دا قدردان دے خواہ زما دا دی نعمت احسان فراموش ندے نو خدای پاک چتے عبادت کے دے عبادت فیدت تا تا اللہ تا ندا خوبیام خدای سرستا دے عبادت قدرشتا نو چے خدای سرستا دے عبادت استاد جلا قدرشتا نو دا قدر والا قدردان تشکور و شاکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا خو صحابہ اغو چی مدینی شریفی تلال نو مکی خواخولا وی خدای دا وباز مکی لرال خدای مونگ با واپس مکی تکلزو دومره مینه و دی خپل وطن سرا او یا اللہ دا حضور پاک پا دعا و تا مدینہ شریف دون اخواگا کرا چی حضرت عمر فاروق یو دل حج دتلو نچی واپس راتا او مدینی ترانیزدے شو شپا و شپا دا شپی دا سوار لسم سپومے و اگر سپومے تا چی دی بارو و تاسی عجیبا انوار نازلے دل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی اللہ وی دا سپومے دل تمرانا کئی دا با مدینہ شریف کی مرانا کئی وی رضی دا انوار دل تمرا کودیگی دا با مدینہ شریف کی مرا کودیگی وی خدایا دا پیغمبر دی کلی مدینی تبکل رسم
دومره مینه پیدا شو. او دا اللہ نے یو سوال کو وی خدا یو سوال دلکوم اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا خدایا مال استا پلار کی شہادت راکا دا شہادت سوال کو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک خدایا و استا پلار کی ما شہید کا وجعل قبری فی بلد رسولک او خدای زما قبر ستا دا پیغمبر پا کلی کی پخار کے اگرداں دا سوالیو یہ مکی پس حرمانو نکول او یہ بیادا غختل چی زما مرگ پا مدینہ کی راشی او زما قبر دا پیغمبر علیہ السلام پا کلی کش اخا تمنا ورزو اللہ پورک کل چی دا خلافت اخیری کالو نو بازار کی روانو بازار کی یو غلامو ابو لؤم جوسی غلامو دا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام مجوسی و آتش پرست آغا لگیا دے دادغا جوڑائی میچن جوڑائی میچنی جوڑولی لور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی پلار روان دے دا غلام والا ابو لؤرا پاسد وی امیر المومنین زما یو خبر ہوا وی زما دے غلام تاوایا دا دے مولا تاوایا مغیرہ بن شعبہ تا چی زمان دا مزدوری پا ماکہ کی دا غلامان بخلق واغشتل نو بیا بے پکار روزگار کن او سر بے تڑا کڑو چی دروازی با دمر پیسے پیدا کے یا دا میاشتی با دمر پیسے پیدا کے وی زمانی مولا تاوا چی دا مزدوری را باندے کم کی وی سمر در ناخلی وی دمر را ناخلی وی دا خو لگا دا دیرا ندا نورے در باندے سمر کم کی دا غلام غصہ شو لکی یو خبر او کلوی خز طالبم یو جرندہ جوڑا کب نور غگیو نک نو یو چاڑی جوڑک لگو مخیزے او سلوی خروزی بے گرمولا و دا زہر پاو بو باندے بے او بکولا نالور چاکوی چالکلا دا غکی او بکی دا گرم کی نو بیا والا او بور کی اغی سر دا چاڑ لگا مضبوطش یا دا چاکو نو اغد دو مخیزی چاڑ بے روزانہ گرمولا سر بے اکلا او دا زهر و بیزان تیخو دی ویغی کی بیغو پکولا سلوی خروزی ولا دا زهر و بور کرنے دا دا چا دا پارا دا تی عمر دا پارا چی کچرت دا زخم نمرد شی نو چی دا دی زهر دا سر نخو مرشی کن چاڑی تیار اکلاو زان سر پتر اولا جماعت تراغی دا سار منزو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سار پا مانزو ولاو او تلاوت اکاو طلنبی رکات کی او دے شاعتا والار دے چاہتا سپتا لے ناگانا چاڑی روستا و پادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوسو سخ غزارو نوکلد باغا دو مخیلی چاڑی ہوا سخ غزارو داسی پا چاڑو ہو چی چاڑی تے خیٹی تا پوری را پوری وستا دوینو شور پور شو غریب پریوت لیکن رو پا اغا وقت کے نیک چغوالو نیوازو نوکلد فوراً یو بل صحابی شاعتا دا مٹیونی و غیزان پزے ادرو علوی دا منس پورا کا دا چالی سمرا سخت دردی و دا زخمونو سمرا درد او وینت بیگی لیکن رو دا منزی گوری اغا وخم خیالو ساد من دیر هم شید دا زان پزے ادرو اسم چی امام تا سمسلہ پیخشی نو دیر فوراً ورپسی چی کم مقتدی ولالی شاعتا او دا منس پہ امامتے پویگی اغاری دا مٹونی سی زان پزے دے ادرائی باقی چی کم منز دے اغا باغا دویم امام پورا کی نظر اغا صحابی دا مٹونی و دا زان پزے مان دے ادراؤ ویشاب دا باقی منز پورا کی او دغی سری چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی تختی دا نو صحابہ ورانی و نو سور لس صحابے نورم وال سور لس کس نورم غریبانان شیدان ذکر دو مخید چاڑ دا وصل اخیرہ کی او صحابی یو خیارتوب و کاغسر یو کوٹو ا کوٹ راواغشتو پدر پاسه ورواچ چې په بل طریقه خو دې نه ګیری په دې کوټ کې به دن نه ګیر کو نه دې بګیر شي نو چې کوټه په ورواچ نو د چاړه راواغ ځانې په لالو چې ما سره بود دوی سکی بلا خلق مې ملکل او امیر المؤمنین مې والد خو خیر صحابه کلک اونیو وې ته جیل کې واچ رستو صفونه و تیاره و دا سار منزو بجله خوینا رستو صح خلق پوی نشو رستو چه صفونو کی کم خلق ولارو اغیوی چه من دمر پوی شو چه دا عمر آواز بند شو دا بل صحابی آواز شورو شو
او لک په غرب بر پیشو چې رب مخکې سپونو کې څه شور او شرابه او څه منډې تړلې خیر مونځ مکمل شو چې مونځ مکمل شو دنه وینې بیږي او په کم ځای کې ولاړ دی د حضور پاک په محراب کې ولاړ عجیبه خبره ده دا الله نه سوال کړی دی چې اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک خدای ستا په لار کې شهادت راکې نو شهادت ولا خدای د پیغمبر علیه السلام په محراب کې ورک هغه ځای کې وینې توی شو چې کوم ځای به حضور پاک امامته کې مونځ کوو روح چې خدای ته د کومه تمنا وکړو سوال دی د اخلاص نه وکړو خدای پاک یې ګورې قبلوي مونږ خدای پرېښی دی او دنیا ته م رجوع کړی کله چې ضرورت راشي نو الله ته چغه ووو او چې ضرورت هم نه نو خدای م هېر کړی دی خدای م هېره نو زما روح هغه سوال کړی دی خدای شهادت راله راکه الله ولا هغه سوال داسې قبول کړه چې د حضور پاک په محراب کې ولا شهادت ورکړي دی غریب بېهوشه شو صحابه اوچت کورته یې چې هغه بېهوشه پروت دی رالل د هغه زمانې حکیمان او طبیبان علاج ولا کوي بیا چې ولا په خوله کې اړوي هغه ته په دې خېټه راوځي لکه خېټه یې سوری ده معده سوری ده بیل خېټې ته دننه نه ځي سترګې یې وغاړولې چې کله یې سترګې وغاړولې نو لومبې تپوس ته څه کوي ګوره چې خلک سترګې وغاړي لومبې ویله شابه ډاکټر راولې طبیب راولې مړ شوم هله شابه زخم راله وګنډی نه چې لومبې سترګې وغاړولې تپوس کوي وی مونځ پوره شو که نه الله اکبر صحابه ورته وی زامن ورته ناست صحابه ورته ناست وی او وی چا سر ته ورسوي فلان کی صحابي اخره پورې سر ته بالکل اخره پورې سر ته ورسو وی خوش مال او براوړې صحابه دا خیالو چې ګنې دې تګې دی ځکه دا خو د ځن کدن وخت دی او دغه وخت کې انسان ته تګه تنده لګي وی شابې اوبه راوړې هغې وله اوبه په لوټګۍ کې وی نه غټه لوټه کې راوړی کوزه کې اوبه راوړی په منډه لاړل او اوبې وله راوړی او په دې تمه دي چې دې تږې دی او دې به د اوبه څکي چې کله اوبه له راوړی وی ماله لږه تکیه راکې هغې وله تکیه ورکړه رانیغې که اوبې په کاسه کې اړوې نه کاسه کې ماړه وې وی صیب څه کې بس کې وی اودس کوم اودس اوبه راته واچوې الا شابه نور خو نه دی ختلی وی نه صاحب لا نه دی ختلی وی شابه نور رو نه خیجی چې اودس وکړ زوی ورته وی عبدالله ابن عمر وی بابا تیمم باندې وکړه کنه تاله خو دې وخت کې تیمم جایز دی وی بچی دین ما ته مخایا ستا نه زما د حضور پاک سره صحبت زیات پاتې شوی او ستا په نسبت ما د حضور پاک نه د دین مسلې زیاتې اورېدلې دي شابه اوبه راته واچوې چې اودس وکړم په هغه حال کې اوبه ورته واچولې اودس یې وکړو چې بیا کله اودس وکړو وی تکیه راکې رانیغ مې کې او مخ راله قبلې ته مخامخ کې چې مونځ وکړم زوی ورته بیا وی بابا په اشاره وکړه دې وخت کې خو تاله په اشاره مونځ جایز دی وی ما ته دین مخایه بچې ما د حضور پاک سره دې روزې مبارک صاحب سره ډېر وخت تیر کړی دی د دین مسلې او د مونځ چل مې دې زده کړی دی مونځ یې وکړه د مانځه نه چې کله فارغ شو نو بیا تپوس وکړو دا چوالم ور نورې خبرې وروستو دي دا په چاړه چوالم وی دا ابو لؤلؤ هغه مجوسي غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام هغه وواله هغه مجوسي و کافر نو دې څه وایي وی الحمدلله خدای له ثنا ده چې زما مرګې د هغه سړي د لاس نه ونه که چې هغه قبلې ته مونځ کوي چې د کافر د لاسه مرو ځکه هغه سړی مجوسي چې د مونځ ګزار د لاس ته زما مرګ مقرر نشو او زما مرګ د مجوسي غلام د یو کافر د لاسه مقرر شو ګوره دې کې هم د مونځ اهمیت ته اشاره ده ولې چې یو مونځ ګزار سړی او هغه والمې نه به بیا جهنم ته ته نو د هغه مونځ فایده به یې ختمه شوې وه خره چې د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شم او د کافر د لاسه مړ شم وی دې د خدای هلاک کړي دته خو ما ستغه خبره نه وکړې دته خو ما دومره و چې دا کم مزدوري درنه مولا اخلي دا خو لږ ډېر شی نه دی لږ شی دی بیا ورته صحابه رالل وی صاحب سړی م نیولی دی مړی کو حکم کوه چې مړی کو وی ولې وجنې وی ته چې ووالې وی زه خو لا جم دیم وی په هغه به قصاص اله راځي چې زه مړ شم
نو زه غلامان نیم جم دیم نو تاسو څنګه قصاص کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو وی په هغه به قصاص هله راځي چې زه مړ شم نو زه غلامان نیم جم دیم نو تاسو څنګه قصاص کوئ او چې زه کله مړ شم بیا مې اختیار د وارثانو دی که بیا وجنې او که بیا مفتو کې بخیاف وکړي حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راغی دا هغه پلار و حضرت عباس هغه به د غلامانو تجارت کو دا مریان به غشتل او خرصول بار نه به راوستل او په بار به خرصول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راغی ورته ودرېد ورته وی کاکاجی چواله وستا پلار مړ کړم عباس یې ورته یادو رضی اللہ عنہ اغلی شو وی ځکه چې دا غلامان او دا مریان د دې تجارت ستا پلار دی دا هغه د بار نه راوستی دي زمارونو بے اخیری وصیت سو وصیت دو اوس بردان نه پس خلیفہ ګوري پزانې فکر نشتا نو شورا یې جوړ کړه د شپږو کسانو وی د شپږو کسانو شورا مې جوړ کړه دي چې څه فیصله وکړه و زمانه پس امیری او زما زوی عبدالله ابن عمر دې پکې ناستی خو د هغه وټ بني کله که د شپږو کسانو بیا اختلاف راغی زما د زوی رای به پکې نه د دې صرف اسې مشوره کې شامل کې د دې وټ بني که څلور یو خوا شو دو بل خوا شو زما د زوی رای له به اعتبار نه بیا بل وصیت یې څوک وی بچې وی لاړ شئ او کار وکړه وی عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایه چې زما د زړه د ارمان دی چې د حضور پاک په ګاون کې دفن شم نو که چرته ځکه حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې دفن او یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن نو که عایشې بیبي اجازت راکوم او که را نه کوم عبدالله ابن عمر لار زوی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تے دروازہ اڑا بولا څوک عبداللہ ابن عمر بابا میرا لے گلے او هغه دا تمنا کوي سوال کوي کتی اجازت ورکې نو هغه و چې د حضور پاک په خوا کې دفن شو عائشہ بی بی وته سوای وی دا دې خو ما ځان له وخت کړو وی ما وی یو خوا به مپلاری حضرت ابوبکر او بل خوا به خاوند دی نبی علیہ السلام مبارک خود چې عمر غواړي نو ما پزان دل ترجیح ورکړه عمر دې پکې خښ شي او زه به د نورو مرګرو بیبیانو سره د مدینې په مقبره کې دفن شم داسې نیغ نیغ دروازې ته کتل چې عبدالله ابن عمر راښکاره شو وی بچې څه خبر دې راوړه وی چې ستا څه خوښه وه هغه خبر مې دله راوړه هغې خو هغه ځای ځان له غوره کړی خو هغه وایي چې زه په ځان عمر له ترجیح ورکوم او عمر دې په دې ځای کې دفن شي وی بچې د ایمان نه پس ګوره دې ټکي ته غوږ کېده وی د ایمان نه پس چې د ما د زړه کم لوی خواهش و هغه دغه چې د حضور پاک په ګاونډ کې دفن شي دا مې زړه تمنا وی اسې نه دې وخت کې لا زه امیر چا ورته امیر المؤمنین وی ګوره زه امیر المؤمنین نه اوس مرم خو ظاهر کې بیا د مسلمانانو بادشاه ممکن نه د عایشې دله نه دا ځای ما ته نیخ وخت کړی خو زما د حیا د وجې نه غږ نشي کولی نو چې کله رانه سوخیږي نو بیا تې دوباره تپوس وکړي کټ مې یو سی ورته وی چې عمر حاضر شوی دی نو که دوباره بیا تپوس هم ته وکړه زما د مرګ نه پس اجازت یې وکړه خو ډېره ښه ده که نیمه د مسلمانانو مقبرې ته یوسه چې ساعت یې وخته نو بیا یې وړه بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړه هغې وی بلکل زما له طرف نه ورته اجازت دی نو د حضور پاک مبارک د قبر سره د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی په داسې شکل کې دی چې دا حضرت ابوبکر سر د حضور پاک دی اوږو سره برابر دی لږ تښکته دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر سره دی داسې شکل چې د حضرت عمر سر د حضرت ابوبکر اوږو سره دی مخامخ نو ګوره سوال یې څه کړی سوال یې دا کړی چې وجعل قبری فی بلد رسولک وی خدای زما قبر ستا د پیغمبر په ښار کې وګرځوه د دغه ځای سوال یې نو کړی د مدینې د ښار سوال یې کړی چې د مدینې په ښار کې زما قبر راشي نو الله ورڅونه احسان وکړ وی د مدینې ښار نه د حضور پاک کور او د حضور پاک کورم نه د هغې کوټه او د هغې مبارکه کوټه نه د هغه ګاونډ در نصیب کو مدینه منورې سره چې څوک مینه ساتي او محبت ساتي دا د څه د وجې نه ساتي دا د حضور پاک د وجې نه چې دا د کلي خو ډېر هم شته
په مدینه شریفه کې نه ابشارونه شته او نه پکې ځنګل شته. مکه او مدینه دواړو کې داسې دي، نه پکې ځنګل شته او نه پکې ابشارونه شته او نه پکې د سیر او تفریح شته. سیر تفریح له خلک هغه ځایونو ته چې کوم ځای کې ځنګلې وي، یخې هواګانې وي، واورې وي پکې، او یا پکې نهرونه او سیندونه پکې. دا هیڅ په مکه کې شته او نه په مدینه کې شته، دا پکې نشته. او بیا خدای پاک د مسلمان د زړه مینه هغه ځایونو سره پیدا کړې ده. دا د څه وجې نه؟ دا د بیت الله د وجې نه او د حضور پاک مبارک د وجې. نو چې د حضور پاک د وجې نه څوک د مدینې شریفې سره مینه کوي، دا د چا سره مینه شوه؟ د حضور پاک سره. او د نبی علیہ السلام سره مینه ده، الله سره مینه ده، د بنیاد شروع. نو چې دا تمنا ساتي، ډېرو بزرګانو هم دا دعاګانې د خدای نه کړي. او حضور پاک فرمایي چې کم مسلمانی او دې په حالت د اسلام کې د مدینې مرګ ځان له وخت کې او په مدینه شریفه کې تسوځي، نو د قیامت پر ورځ به دغه انسان دپاره د شفاعت کوم. او یو بل حدیث کې راځي وی چې کله د قبر نه زه پاسم نو د مدینې خلق به زما لښکري. د مدینې شریفې په مقبره کې د 100,000 صحابه او نه زیات صحابه کرام دفن دي. څومره مبارکه مقبره ده، د 100,000 نه زیات. د حضور پاک لونه مبارکې پکې دي، بیبیان مبارکې پکې دي، او د خاندان خلق لکه حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، دارنگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، او د حضور پاک ترور شوا بی بی عاتقہ. دا لوی لوی اکابر صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دا لوی لوی اکابر صحابہ کرام پاکی دفن دی. نو خبر میرونو دی پوری کولا چی مدینہ منورہ دا مبارک از مکہ دا برکتی. منسی پاکی سڑے کئی نو جماعتونه خو پکې ډېر دي، خو مشهور یو څو غټ جماعتونه دي. یو غټ جماعت چې خلک دي هغې ته مسجد نبوي وایي. او دو حدیث دي پکې. یو حدیث شریف کې راځي چې څوک یو مونځ په مسجد نبوي کې وکړي دا یو په زر خدای ثواب ورکوي، او په بل حدیث کې یو په 50,000 دی. لکه ته دلته په تورنګزو کې 50,000 مونځونه وکړي او د حضور پاک په جماعت کې یو مونځو کې دا برابر دے سونا فیدہ شو. بل جماعت مسجد قباء دے دا غی سونا فیدہ دا. 2 رکعات منصف پکیو کہ رب العالمین دل دا عمری برابر ثواب در کے. بل جماعت پکی مسجد قبلتین دے چکم دے دا قبلے دا بدلے دو حکم نازل شویو. اللہم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکة من البرکہ. خدایا مکیل چلی سمر برکت ورکڑی دے نو مدینه منوری داغی دوچن برکتونه ورکی. او ان ابراهیم دعا، ابراهیم علیہ السلام سوال کړی د مکه مکرمه د پاره، او انی ادعوک لمدینه زستادا د مدینه شریفه د پاره سوال کو. نو خدای د مدینه شریفه وزن چې کوم شی په وزن خرڅيږي، کوم شی په پیمانه خرڅيږي، وی خدای پاره کې ولا برکت واچو. او عجیب اوس په مکه مکرمه کې مونږ اندازه وانشتا، په مدینه منوره کې سیدونه ارزانو د مکه مکرمه په نسبت. ما نه عمرګي تاسو که مکه مکرمه کې خو لګ ګرانی ده او مدینه منوره کې ارزانی ده، دا ولی مې حضور پاک دوچن برکت ولا وخته. نو چې دوچن برکت ولا ارزانی پکې نه نو کوم ځای ارزانی سامان پکې ډېر دی، د خدای فضل. خوراک پکې ښه ملاویږي، میوه پکې بې انتها ملاویږي، ډوډۍ پکې راته قسم قسم ملاویږي، که پېښوری ډوډۍ غواړئ او که پنجابۍ پتیله ډوډۍ غواړئ، او ترکاري که د یمن غواړئ او که د مصر غواړئ او که د پېښور غواړئ او که د افغانستان غواړئ، د هر ملک هوټلې پکې دي او د خپل ملک مطابق ډوډۍ او ترکاري پخوي. دا د حضور پاک دعا ده. فرشتے مخکنم موجود دی رحمت اوسا پورے پکے موجود دی فرشتے. لکہ یو حدیث پاک کے راضی یسوک راضی و زما پا قبر سلام وی نبی علیہ السلام فرمائی وی او یا ذرا فرشتے خدا پاک زما دا قبر پا خواہ کے مقرری کردی دی وی دا او یا ذرا فرشتے لگے انسان دا پارا دعا غوانی دا سمر لوی برکت شو. نو یوازی منزی قیمتی ندی
د حضور پاک سلام چې پاغي سلام چې هغه قیمتي او د عبادت نه پس خدای پاک دعا قبلې ما نه یو عربي ته پوسو ما ته وی چې تاسو دا سلام اچوي ما سلام واچو بار وتم قبلې ته مخکې دعا وکول نو ما ته وی دا دعا ولیکوي ما یې ګوره د عبادت نه پس الله دعا قبلې بیا بالکل ما سلام په نبی علیہ السلام لوی عبادت لیکن نبی علیہ السلام هم ترغیب ورکړی چې په ما سلام واچه او درود شریف کې عبادت ته ندینه بهترین لوی عبادت نشته اذا فرغت فانصب چې سړی کړه د عبادت نه فارغ شنو ځان دې په دعا کې وکړي عربو کې دا یو صفت ته چې خبره وته په دلیل واضحه کې نو بیا خبره مانی یا بالکل نو دا حضور پاک مبارک باندې سلام واچه عبادت ته لوی عبادت یو صحابی د نبی علیہ السلام مبارک نه تاسو کو حضور پاک ترغیب ورکو د صلات او د سلام هغه تاسو کو الله رسوله د وفات نه پس چې مونږ پتا سلام جو قد بلې تستا وجود خو برجیدلی وي تو بیا زمون سلام او درود څنګه اوري ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وی خدای پزمکه دا حرام کړی چې د پیغمبر غوښه دی خوري زمکه د پیغمبر غوښه نه خوري نبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر جمدی دی د په قبر کې مروزی ملاویږي ورو د حج ډېرې فائدې دي یو فائدې دا ده چې دا مبارک ځایونه سړی وویني او په مبارکو ځایونو کې منځونه وکړي او مبارکو ځایونو کې نفلونه وکړي ثوابونه دوچن شي او د خدای پاک رحمتونه پې نازل شي دا یو فائده شو بله فائده د حج څه ده دا د ټولو پیغمبرانو طریقه و حج یوازې زموږ نبی علیہ السلام نه یو حدیث کې راځي چې آدم علیہ السلام د هندستان نه حج لتلی لومبي حج لاغه د هندستان نه تل او سلوي حج او بلکې اتیا راځي چې اتیا حج یا سلوي حج حضرت آدم علیہ السلام کړی دارنګه حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراهیم علیہ السلام ټولو پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو طریقه او بل یو عجیبه سفر دی د حج سړی چې د کور نه دي په داسې انداز دي لکه که سړی چې مړی په کفن کې وباسي لکه ایرپورټ نه سړی دوه سپین څادرونه واچوي د مړي جامه ده دا دوه سپین څادرونه د مړي جامه ده داسې لکه سړی د آخرت په سفر روان د خدای د کور نه تاویږي د صفا مروه په منځ کې منډې وهي منا ته ځي مزدلفې ته ځي عرفات ته ځي بیس پا لنگوال او سرطور سر خیرن خچن بکه حضور پاک مبارک نے صحابی تپوس کوي کم حج غوره دی وی هغه حج غوره دی چې کم کې د لبیک چغې وي او صحابي پکې اعلان شي او کم حج غوره دی وی هغه حج غوره دی چې دا ببر سری نه ولې اوس خابین دي د خدای په نزد غوره نو دا د لیوانتوب شکل سړی جوړ کړي څه لپاره چې مانا الله رضا شي نو چې تا کفن واچو کلی دې پرېښو زرګونه روپۍ لګي او شکل د لیوانتوب دې جوړ کړو او سر ببر بین د نظیر دی چې مانا الله راضي شي نو خدای به راضي کېږي که نه ضرور د حج ډېرې فایدې دي بهر کې دا سعادت خدای پاک ډېرو مسلمانانو ته نصیب او ډېر تلي دي خدای پاک د چې کوم ملګري پاتې دي هغه دې الله په خیر او عافیت ورسولی او تاسو موږ د خدای پاک دغه ځای له بار بار بوتلي